د نظر د حفاظت یعنی نظر به هم حفاظت کوي د نظر د حفاظت ذکر هم ستا نبی کریم الله جل جلاله سورۃ النور 4 نمبر رکوع کې الله تعالی فرمایي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون الله تعالی فرمایي چې اے پیغمبر ته د مسلمانان نارینه ته وایي چې خپل نگاهونه لاندې کړي د زنانو څخه خپل د او فروج حفاظت کوي دا د غوی د تدبیر د پاکیزګي او د صفاوالي خبره ده چې د عمل وکي او بیا فرمایي چې ان الله خبير بما يصنعون الله جل جلاله په هر چا خبر دی کسو کې اشکار کوي کسو کې پټ کوي الله جل جلاله پر څه خبر دی بل ځکه بیا زنانو ته الله تعالی خطاب کوي څه فرمایي وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الله جل جلاله زنانو ته قانون او دستور العمل اشاره څه فرمایي چې مسلمان زنانه ته وایا چې خپل نگاهونه خپل نظرونه او خپل سترګې لاندې واچي د نارینه څخه او خپل د هغه فروج حفاظت وکي او خپل زینت نشکاروي ولا يبدين زينتهن خپل زینت نشکاروي یعنی خپل زینت ښکار کول نه معنی خپل شایست نشکار کوي ځکه چې په شایست به باید هر زنانه چې هغه صاحب د زوج وي میړه لري هغه د خپل شایست زوج تشکار کوي یعنی زوج د میړه ته خپل شایست وشي اوس خدای نه خفقیږي نه څوک زنانه چې کله د میړه سره قرآن او قسم کړي د خپل ځان سنگار کی خپل ځان برابر کی چې کله ډاکټر تروان وي د نو ځان سنگاري داسې برابر کی فلانی لباس یا یو ځای واده د بل چا واده بس دینو د میړه تر غاړي یو وخت مخکې نیولې ده وای بس ته ما ته دا شی راوړي او دا بکې ځان برابرې یا د ډاکټر د پاره یا د پردي ودو د پاره یا د پردي خلکو د کورو د پاره ولی خپل میړه د پاره ته شایست او زینت نه کوي هغه که یو کال که دوه کال یې د خیرنتوب د لاس لاسونه په شی تک تور سوی هغه ته ځان نه شایسته کوي او چې پردي کور ته ځي یا پردي واده ته ځي یا ډاکټر په باندې ځي بیا دې ځان شایسته کوي آراسته کوي ورته الله جل جلاله فرمایي چې اسکله داسې مکوي ولا يبدين زينتهن خپل شایست هیڅ چاته بنشکار کوي خپل د میړه سما سیوا ول د حدود دي او دا خو لا پرېږ د چې کله کله دومره عطرونه یې لګولي په لار کې چرواني چې د 200 کیلومتر د دې ځای د خوزدار په منځ کې لا معلومیږي دا حرام ده ناجایز ده حدیث کې راځي عطر څه ضرورت دی ته چې زی کار د بارخ خپل کار دی ده یا درس کوي یا مثلا ډاکټر ته ځي یا بل ته ځي نو ته دونه عطر دی ولې په ځان چپه کړي څه وجه ده خو په کور کې عطر وا خپل زوج او خپل مېړه لپاره وا ته د باندې خلکو لپاره سره لپاره وي ګوره دا یو قسم هغه درا کشولو د جلبولو یو ذریعہ ده ګرځي بل نو څه وجه ده ځکه نبی الله جل جلاله فرمایي چې خپل زینت سر څخه تر پښو پورې ونیسه دا به تخپل چاته نشکاره کوي ته محفوظ یې ته داسې لکه خزانه همیشه محفوظ وي زنان هم داسې ده لکه د نن زمانې پیسې خو ته نرسې 2-3 لک روپۍ د هغې په لاس واخه چې په لار روان سه چې ګوره ستا څخه غله بیایي که نه بیایي سونا ده ته یو غاړګۍ یا بل د سرو زرو ګوتمۍ یا ګړۍ ته په لاس ونیسه او بیا روان سه په دې لاره چې ستاسې خلک وړي که نه وړي نو زنان هم دغسې ده چې هغه صاحب د عزت ته او هغه د سرو زرو حیثیت لري ځکه شریعت فرمایي چې ته خپل عزت وساته داسې نه چې د اغیارو ښکار نه سي دغه شان ته په دې آیت کریمه ګوره ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها خپل زینت او شایست به نشکاره کوي خو هغه چاته بیا روا دي چې ستا او د هغه نه منځ کې هغه رشته د محرموالي دي محرموالي څه ته وایي محرم هغه څوک دی چې ستا نکاح دغه سره نه صحیح کېږي د اکا لور و تا ته نامحرم ده د اکا لور نکاح ستا سره د اکا د زوی سره صحیح ده که نه ده صحیح ده نکاح نو چې نکاح دې صحیح سو نو ته نامحرم یې که محرم یې بس دا قانون یاد لري چې د هرې زنانې د هغه هلک سره یا د سړي سره نکاح صحیح و هغه نامحرم ده چې نکاح یې نه ورسره صحیح هغه بیا څه شي ده محرم ده لکه اوس د مور سره نکاح جایز ده نه ده جایز دا محرم ده د خور سره نکاح جایز ده نه ده جایز خو محرم ده که نه یعنی هر هغه څیز چې هغه نکاح ورسره صحیح کېږي هغه نامحرم ده دغه سره ځان ګوري نو حتی په مسله راځي دا کافرانو ښځې نه دي د کفارو ښځې اسلام تر دغه حده پورې د عفت او د عصمت زندگی مسلمانانو ته شي پخوا زمانه کې د کفارو مسلمانان یو ځای اوسېدل لکه سعودي عرب کې دا نور ځای نو په شریعت او په اسلام کې دا حکم دی چې زنانه مسلمان خپل د ورغوي او خپل د پښو چې کوم ضرورت دی د ګرځېدو د هغه نه ما سوا کافرې ښځې ته بله خپل ځان نه ورشي کافرې ښځې ته دا د شریعت مسله ده چې کافر ښځې ته به بالکل مخ به هم نه ورشي او ټول بدن ما سوا د لاس څخه چې ضرورت دی یا د پښو د تګ دپاره چې بس دا به نه ورشي
اور کدا کافر ته وروش ودل کافر بیا څه کوي کافر شزه خو هم کافری د کافر شزه خو هم کافری اگر ولر چې ستا د حسن صفت هغه خپلوانو ته وای نو ستا ټول هغه محفوظ سيزونه او ستا هغه سيزونه چې هغه ستا سره راز دی هغه افشا سي هغه نور کفارو ته ورسیږي نو کافران زړه راپورته سي د مسلمان په زنانه باندې په دې خاطر شریعت وای چې کافر شي ته بلته ځان نه ورشي دا خو لا پرې د مسلمان د مسلمان نارینه بلکې د کافر شي ته بلته ځان نه ورشي ځان حفاظت وکړي او ناجایز نظر قتل دا هم سبب د لعنت دی نبی اسلام حسن بصری رحم الله فرمای چې ماته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه حدیث رسیدلی ده چې الله جل جلاله پر هغه چا باندې لعنت کړی ده چې هغه وچاته ګوري قصدن ونه محرم ته یا هغه زنانه ته چې هغه رواني ورته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل حدیث ذکر ده حضرت جرير ابن عبد الله رضی الله عنه عرض کوي و یا رسول الله کچره نه محرم باندې یو دم نظر ولګینا یعنی ستا فکر نسته پلار رواني او زه رواني نو یو دم نه محرم باندې د سترګه ولګیدا نو ته وڅکه دا هم ګناه ده نبی علیہ السلام فرمایي چې اول ور کدي نظر ولګیدا ګناه نسته پکې بس نظر واړو کدي دویم ځل نظر ورته واړو بیا ګناه ده او دغه شانته د ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی نبی علیہ السلام فرمایي چې په دوزخیانو کې دوه جماعتونه داسې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فل حال نه درغله د دې ورسته برازي یعنی فل حال نسته د دې ورسته روانه دا کم یو دی یعنی د دې وجود ورسته کې هغه یو جماعت هغه ده چې د هغوی سره د غویانو د لکی غوندي درې ور سره وي او خلق ظلمن وهي د لکیو د غویانو د لکیو په شکل کې درې ور سره وي خلق وهي ظلمن یو دویم هغه جماعت هغه زنان دي چې د کپڑے اغستلو باوجود هم دوی خلاص بدن وي دا سوي لکه جامه چې نه وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده ولی زکه چې دا سه لباس اوس خلق اغوندي چې هغه داغه د نه لباس منځ کې هیڅ فرق نشته بس خلاصه یاد کړئ یعنی دومره د لباس تنګ وي یا د لباس دومره چاسب وي چې هغه بالکل چې ترغه پر خو چې شی وانه غوندي هم بالا دومره ښکاری نه بدني د شریعت چې کوم احکام ورکړي زنانو ته د لباس اغوستلو یا د جامه یا د چادري هغه په دې وجه چې د زنانه جسم پکې معلوم نشي اوس خو د فیشنان راوتلی چې د تر عام ماحول پورې چاغت بالکل دغه په چمن چې لباس نه اغوسته ترغه خو دغه سي چې د لباس اغوستي ننګوي یا لسوي بیا د دې ډیر معافي دا ډیر پر شل دا سینه دی پکار ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې په دوزخیانو کې دا دوه جماعت دي یو هغه خلک چې خلک وਹੀ په درو باندې د غویانو د لکه مثال ورکړی دا هغه وخت کې خلک ساده بل شي باندې سر نه خلاصې دي نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مثال ورکړی دا او بل هغه خلک هغه کسان چې هغه وی جامدار وی حجاب والا تا ده هم حجاب والا په نظر درځي خو در اصل کې چې رواخه دی هم د دی او د هغه څوک چې هغه جامې نه اغوستي او حجاب نه کړی یو رقمي دا دواړه په جهنم کې ده نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارک فرمایي چې پر هغه زنانو باندې د لعنت وي کوم زنانه چې د خپل حرکات او د خپل سکنات او د خپل افعال د وجه نارینه وزن ته جلب کوي او پر هغه نارینه دي هم لعنت وي چې هغه د خپل حرکات او د سکنات په وجه باندې خلق وزن ته مایل کوي نو الله جل جلاله دې مشتاق عمل کولو توفیق